قدرمنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ د ټولو نه اول به دا وایم چې دا ویډیو ماشومان مګورئ ځکه زنن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې تاسو به توبې وباسئ چې آیا یو ښځه داسې کار هم کولی شي او دا کارونه نن سبا ډیر زیات شوي هم دي. نو ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو که تاسو ته یاد وي د نن 100 کاله وړاندې به زیات خلک رنډي خانو ته تلل او د ښځو رقص او یا ګډا به یې کتله او د هغې نه به یې خوند اخیستو او دغه رنډیانو ښځو ته به یې بیا پیسې ورکولې. خو چې کله به بیا د هغه رنډي یا فحاشو ښځو باره کې معلومات کول نو معلومه به شوه چې یا خو دغه ښځې ډېرې زیاتې مجبورې دي، خاوندان یې بیمار دي یا خاوندان یې نشه کوي او یا په کور کې بل کوم مصیبت او مجبوري لري نو ځکه دې کار ته راوتلي دي. خو نن سبا چې په ټیک ټاک باندې کومې جینکۍ په باریک او تنګ لباس کې ګډېږي او ځانونه شرمولې شروع کړي دي او په دې چل غواړي خلک انټرټین کړي نو داسې معلومیږي چې د همدې خلکو پلارانو دغسې د رنډیانو یا فحاشو ښځو ډانسونو پسې پیسې لګولې دي، ګرځېدلي دي او په هغوی پیسې شیندلې دي او د پردو ښځو نه یې خوندونه اخیستي. نو نن سبا ځکه د دوی اولادونه لوریانې او زامن داسې شوي دي. دا هم یو بدل دی چې د دوی نه اخیستل کیږي چې په ټیک ټاک باندې ټولې دنیا ته د دې خلکو اولادونه د خپل وجود نمایش کوي او په تنګو او باریکو جامو کې ځانونه ورښکاره کوي. ځکه که رنډیانو او یا ډانسرانو ښځو به په محفل کې ډانس کولو نو یو مخصوصو خلکو به پې پیسې شیندلې او هغوی به یو مخصوصو خلکو ته دغه ډانس کولو. خو نن سبا دا جینکۍ ټولې دنیا ته ځان شرموي چې زیاتې پکې مسلمانانې هم دي. صرف د یو څو لایکونو او واه واه دپاره دوی خپل ځان مشهوروي. خو د مرګ څه پته لګي، د مرګ نه پس به بیا داسې حال وي لکه په کراچۍ کې چې یو ټیک ټاک سټار مسکان چا ویشتلې وه نو بیا یې خپلې کورنۍ هم مړی نه وړو او کوم فالوورز چې وو د هغوی هم پته نه لګېده ځکه فالوورز صرف د دوی د وجود د نمایش نه خوند اخلي، نور هیڅ هم نه وي. الله تعالی دې خلکو ته هدایت ور په برخه کړي او موږ تاسو له هم پکار دي چې د دې هر څه نه خپل اولادونه وساتو ځکه د دې هر څه انجام ډیر بد وي. امید لرم چې د خان کلیک چینل دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ضروري در سره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.